ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له جنرال دوستمه کوو. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر او د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د عبدالرشید دوستم د لیدنې په موخه شبرغان ته تللي دي. د دغه لیدنې په لړ کې سکاټ میلر دوستم ته د قهرمانۍ 2 مډاله هم ورکړي دي. دا 2 لوړپوړي چارواکي وروسته تر هغې د جنرال دوستم لیدو ته ورځي چې نوموړي تېره اونۍ امنیتي ځواکونو ته اخطار ورکړی و چې په ټاکنو کې د مداخله نه کوي. بلکیس روشن قطري وګړي له پاسپورټ او ویزې پرته فراه ولایت ته سفرونه کوي. د فراه والي له قطري وګړو او چارواکو سره پټې معاملې لري. په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازی بلکیس روشن وایي په دې وروستیو کې له قطر مستقیم الوتکې فراه ولایت ته راځي او قطري وګړي له ویزې او پاسپورټ پرته دغه ولایت ته سفر کوي. بلکیس روشن داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې قطري وګړي د ځینې کامیابه مرغانو د ښکار لپاره فراه او هرات ولایتونو ته راتلل، خو د نورو سفرونو په اړه معلومات نشته. تخار د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په وسلو سمبال پلویانو نن سهار د تخار ولایت مرکز تالوکانو ښار کې د ولسمشر غني عکسونه له چوکونو راکوز کړي او سوځولي دي. د عبدالله پلویانو نن سهار تالوکانو ښار کې لاریون کړی و چې په ترڅ کې یو شمېر هټۍ هم چور کړي دي. نمایندانو شورا د نمایندانو شورا ویلي هیواد کې د جمهوري ریاست ټاکنې ناکامې وي او له ستونزو د وتلو لپاره دی د ملي مشارکت حکومت جوړ شي. د نمایندانو شورا د یوې طرحې په وړاندې کولو سره غوښتنه کړې چې د نظام د بقا لپاره د ژر تر ژره د ملي مشارکت حکومت جوړ شي. بلخوا د ارګ ویان صدیقي ویلي د ملي مشارکت حکومت جوړولو طرحه د اساسي قانون خلاف ده. روغتیا وزارت وایي د روان کال تر اکرب میاشت پورې په ټول هیواد کې د ایډز یا HIV 2900 ناروغان ثبت او تشخیص شوي دي. د روغتیا وزارت مالی معینې ماموسۍ زیور نن کابل کې له ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیوالې ورځې لمانځ غونډه کې ویلي ټول هیواد کې تر اکرب میاشتې د ایډز 2900 ناروغان ثبت کړي دي. د هغې په خبره د 2900 کسانو په ډله کې 50 سلنې د نشهیي توکو د زرکي موادو کاروونکي دي. او د دومره بدو خبرونو ترڅنګ یو ښه خبر دا دی چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري د خپره شوې خبرپاڼې له مخې له دې وروسته غیر دولتي یعنی د خصوصي سکتور کارکوونکي هم د تقاعد له حقوقو برخمن کیږي. اوس د پاکستان په تړاو یو څو خبرونه راخلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر وراره عالمګیر وزیر تېره ورځ له پنجاب پوهنتون برمته شوی دی. علي وزیر ویلي د وراره موبایلونه یې بند دي او دوی شک لري چې ښایي دا کار د پاکستان د استخباراتي ادارې وي. دغه راز د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ د وزیر بېدرکه کېدل د پاکستان حکومت لپاره شرم بللی دی. بل خبر دا دی چې د نقیب مسعود پلار محمد خان په مقدمه کې د انصاف فرمان ګور ته یووړ. په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وژل شوي نقیب مسعود پلار محمد خان د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی. دغه راز د هند دفاع وزیر پاکستان ته اخطار ورکړی چې پاکستان له هند څخه هیڅ جګړه نشي ګټلی، نو له دې امله یې چریکي جنګونو او ترهګرۍ ته لاس اچولی، خو وایي په دې کارونو سره به هیڅ هم ترلاسه نه کړي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخونو کې خدای وسپارم. د الله په امان.